خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال نور سمسور به کړو نور سمسور به کړو د جنت په مثال د تیر 1400 لمریز کال د جدي میاشتې په 14مه نیټه د افغانستان اسلامي امارت د کابینې د 18مې مصوبې د شپږم بند پریکړې پر اساس چې له هیواد څخه د کباړ او زړو اوسپنو صادرول او قاچاق د پخوا په څیر په مطلق ډول باندې او د کورنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې د اړوندو ارګانونو په مرسته د کباړ او زړو اوسپنو صادرولو او قاچاق د مخنیوي په اړه کلک ګامونه واخلي. د کابینې له پریکړې وروسته د اقتصادي کمیسیون له لوري موظفې شوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه څو د کورني صنعت د تقویې په اړه د افغانستان اسلامي امارت له پالیسۍ سره سم د اوسپنې پر ویلې کوونکو کورنیو فابریکو په هیواد کې د راټولې شوې اوسپنې د خرڅلاو په اړه عادلانه پریکړه وکړي. موظفې کمیټې پریکړه وکړه چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې به د اوسپنې پلورونکو لخوا شاوخوا 300,000 ټنه راټوله شوې اوسپنه د بازار ورځني قیمت ته په کتو د اوسپنې پر ویلې کوونکو فابریکو پلورل کیږي. د کباړ زړو اوسپنو صادرولو او قاچاق مخنیوي وروسته د اوسپنې ویلې کوونکو فابریکو د خامو موادو ستونزه حل د تولیداتو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغی او د حکومت له لوري پر تولیداتو د پام وړ مالیه کمه شوې ده. اوس مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د اوسپنې ویلې کولو لسګونه فابریکې فعالیت کوي چې پر نړیوال معیار برابر د ګاډرو، ګول سیخ، المونیمي او نورو بیلابیلو توکو تولیدات لري. د اوسپنې ویلې کوونکو فابریکو څښتنان د اسلامي امارت له یادې پریکړې خوښ دي او وایي بهر ته د کباړ او زړو اوسپنو د قاچاق په مخنیوي سره صنعت وده کړې او د پخوا په پرتله په تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. اوس مهال په دغو فابریکو کې زرګونه کسان پر کار بوخت دي چې د خپل ژوند اړتیاوې له دې لارې پوره کوي. خپل وطن جوړو